دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غرکه شو خو شین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ بلار روان دي کارغه په مخه ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدي نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې کارغان خوري زم حج وی راځه خوريه چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوريه ډېرې بدې چارې مې وکړي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ده په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شو چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې خورایونو زه خو به اوده شمه او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته یې ویل چې خورایه راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته یې خورایه یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا تورواله په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه وی ماما والله که زه خبرې مې خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو غړپ خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګې را پاسولی چې خوریا پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لګتلی چې چرګ را نږدې شو چې خوریا وی زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم په یو ځای کې لرګی خښ کو داسې او نامه یې پکې خوا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وي تپوس نشته خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ښځې د سړو نه مخکې او سړي د ښځو نه مخکې هر مراد پې حاصلېږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه څوک غلافونه راوړه څوک پې دیګونه پخوه ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه که صاحبه جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلي صاحبه ډانګ بابا چې دا دنیا پې راماته شوه هغه سړي وې خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم او دې ځای نه مې وباسئ بل چېرته مې یوسئ خلکو یې راوي که نه ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به وي خو چې راوي ویست نو دغسې لرګی په قبر کې پروت وی ویل دا ډانګ بابا یې ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کوره مران شه خدای نه پېژنئ رسول نه پېژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځې دا زمونږ د پېښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی هم اوس ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وه زه مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کر سی نو ما ته چې اسی بھی کھانے ہیں نا ما لاؤ نو مونږ خو پریدي
زمونږ